د اذان نیوز محترمو لیدونکو السلام علیکم. لکه څرنګه چې تاسو ته خبر یې د روژې مبارکه میاشت را روانه ده. د روژې مبارکې میاشت د پیلېدلو او همدارنګه د ختمېدلو لپاره اسلام د میاشتې لیدل شرط کړي دي. نو په همدې بنا هر کال مسلمانان د رمضان د میاشتې په لیدلو سره د رمضان روژه پیلوي. آیا د سږ کال روژه سبا ده که بل سبا د پنجشنبې په ورځ؟ د سعودي عربستان د میاشتې لیدلو کمیټې خبر ورکړی ده چې دوی میاشت نه ده لیدلې. نو په دې اساس سبا روژه نه بلکې د پنجشنبې په ورځ د روژې لومړۍ ورځ ده. د افغانستان سترې محکمې تر اوسه لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې سترې محکمې له دې څخه وړاندې ویلي وو چې د میاشتې د لیدلو لپاره یې کمیټه ګمارلې ده. اسلامي امارت تر واکمنېدو څخه وړاندې افغانستان څه به چې سعودي کې کېدل هماغه یې اعلانول. که سعودي به روژه کړې وه افغانستان هم روژه کوله، او که سعودي به نه وه روژه کړې افغانستان هم روژه نه اعلانوله. خو د اسلامي امارت په راتګ سره د لومړي ځل لپاره اسلامي امارت تېر ځل د میاشتې په لیدلو سره روژه اعلان کړه. خو دا چې آیا اوس روژه ده او که نه ده روژه، د افغانستان ستره محکمه به د شواهدو له راټولولو څخه وروسته په دې اړه خبر ورکړي. خو د سعودي کمیټې اعلان کړی چې سبا روژه نه ده، او ډېر امکان دا هم ده چې میاشت په افغانستان کې هم ونه لیدل شي او سبا روژه اعلان نه شي.